ترجمه د یو چا ذکر وکړي شاه حسین صاحب د هغه شخصیت چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند بنیاد او خښته پکښې شو د ده په باره کې راځي وایي د لوړ نه کتل حتی د ده خپل خور نه پېژندل دومره حیا باندې غالب و چې د خپل خویندو ملاقات راتلي لوړ یې نه ورته کتل که چیرې د ده خویندې په یو ناوله د ښځې کې وایي د خپل خور نه پېژندل صرف یې پر اواز پېژندل دا حیا ده واصدقهم حیاء العصمه نن چې دا مشکلات جوړ دي خو حیا ولاړه اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت نبی کریم علیه السلام فرمایي د ټولنې څخه چې حیا ولاړ د دې کشرانو څخه چې حیا ولاړ د ښځو څخه چې مو حیا ولاړ بیا چې هر څه کوي هغه کوي الحیاء شعبة من الایمان من ستاسې وضو کوزدو ته ورسې څار دی ډوډۍ ته چې ورسې د درب دروب د لاسه ډوډۍ نه خوړل کېږي حیا څه شوه حیا دغه ته وایي چې دعوت ته ورځې یو کور ته ورځې یو سالون ته ورځې ډوډۍ نه سې خوړلی درب دروب یو ګړی خو ګرځي خدای بنده کړه دا خلکو پرېږدي چې ګوله ډوډۍ وخوري راغوښتي دیم دي او بیا په درب دروب باندې په بازار کې مو ودونه لیدلي څه اورونه پاشه اور پاشه خو د اتش پرستانو کار دی اور پاشه د اور لوبې کول دا خو د اتش پرستانو کار مسلمان کار خو نه دی نو واصدقهم حیاء عصمه واقضاهم علي زما په امت کې تر ټولو ښه فیصله کوونکی څوک دی د هرې مسلې مشکل بازار خالي صاحب راایست واقرأهم لكتاب الله ابي بن كعب زما په امت کې د قران کریم ښه تلاوت کوونکی او ښه قرات کوونکی هغه څوک دی ابي بن كعب د صحابي نبی کریم علیه السلام براتلی دته بخښنستی او دته چې د قران تلاوت اوري هغه حدیث شریف تاسو اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کښېنستی چې ابي بن كعب ماته د قران تلاوت کوي یا رسول الله څه وکم تا پرتا نازل شوی دي درته وکم ولي ابي بن كعب ماته الله فرمایي چې د تبشیر شاء الله سماني اسمانهم الله واکستي وروکی ابو تشروس واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل زما په امت کې د حلال او حرام په جندو کې څوک دی هغه ځات چې هغه معاذ بن جبل دی الله عنه ذکر روایتو کې راځي چې د قیامت په ورځ به د علماو بیرغ د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه وي حقانی علما ستر علما بعمل علما مجوارون اهلنا دا به د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیرغ نه بیروي نو اعلمهم بالحلال والحرام هغه څوک دی معاذ بن جبل اوس راځو خپل اصلي مسله واعلمهم بالفرائض زما په امت کې د علم میراث د مسلو ښه پېژندونکي چې څوک دی زید بن ثابت دا څوک زید بن ثابت رضی الله عنه د میراث مسلې اسانه حل کولې ولكل امه امين په هر امت کې امانتدار سړی ستا وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح د دې امت امانتدار سړی کوم صحابي دی چې په عشره مبشره کې ذکر راځي په خطبه کې تاسو اوري ابو عبيده بن الجراح في الجنه نو عزم صدر ته کوي چې دا علم ستاسي د زده کړې سره سره به چې عملي سي اوس هم موږ تاسې تقریبا مخ پر تنزل باندې روانه دا خبره واورئ حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې داسې وخت به راوځي داسې وخت تعلموا الفرائض علمي میراث زده کړئ طلبه کرام واورئ علمي میراث زده کړئ وعلموه الناس د میراث مسلې خلکو ته وښیاست تعلموا القرآن قرآن زده کړئ وعلموه الناس خلکو ته وښیاست تعلموا العلم علوم الشرعيه زدقي وعلموه الناس خلقوا توشاس ولي فاني امرؤ مقبوس نبي كريم عليه السلام فرمى يسوق ترى بدنا مش بدنا اذا تم الدنيا والعلم سيقبض زماده تلوسر بعلم مقدم سي نتصب بيشسي وتظهر الفتن فتنه بدنيا تراسي ايش براسي فتنه بدنيا تراسي داسي فتنه بپیداسي حتى يختلف اسنان دوا کسان په یو جنجال سره اختی لا یجدان احدا یفصلان بینهما دومره به علم شرعي کم سي چې دوا کسان په یو جنجال اختی داسې عالم بنئ ته دې مسله ورخلاصه کړي دې علم ته نبی کریم علیه السلام نصف العلم ویلی دي چې ورته ویلی دي نصف العلم ورته ویلی نو دا دوی خامۍ سته چې یو عملي خامۍ ده د میراث په هکله چې دا شی را روان دی ګورئ اسلام دومره د انصاف تقسیم کړی دی چې هغه تقسیم تاسې ته په نورو ادیانو کې فلاس نه ګرځي نن تاسې د اسلام څخه علاوه نور قوانین وګورئ ښځه هلته حق نه لري اسلام دا د میراث تقسیم اجباري کړی دی یو سړی دا حق نه لري چې خپل زوی یا خپل اولاد د میراث څخه محروم کړي دا اجباري دی وارث دا حق نه لري چې خپل ځان د میراث څخه محروم کړي تا ته الله تعالی یې صدر کړي کې ته غواړي که نه غواړي په اسلام کې د وارث د طرف هم دا حق اجباري دی او د مورث د طرف چې هغه سړی مړي د هغه د حق درمون چې اجباري دی
نو دا یو ظلم زموږ تاسې په ټولنه کې شروع دی عزیزانو واورئ د ښځو سره د ښځو حق خصوصا د خوندو حق تلفي کېږي د الله په خاطر دا شی مه کوئ د الله په خاطر د سورة النساء آیاتونو ته چې ورسي 11 12 14 14 د آیاتونه تاسې وګورئ داسې قطعي سره الله پاک کړې ده الله پاک فرمایي تلک حدود الله واورئ دغه ښځو ته حقوق ورکړي د میراث حق ورکړي کوم حصې چې ما بیان کړي دي دا ورکړي تلک حدود الله دا زما پولې دي ومن یطع الله ورسوله څوک چې د الله پاک حکمونه د میراث په باره کې مني یدخله جنات تجري من تحت الانهار الله وایي داسې ولو ته بې بوزم داسې جنتو ته بې بوزم چې لاندې ولې ویږي په سورة محمد صلی الله علیه وسلم کې تفصیل راغلی دی د شرابو ولې دي د عسلو ولې دي د اوبو ولې دي او د شیدو ولې دي لیکن بل ځای څه فرمایي بل ځای الله پاک فرمایي ومن یعص الله ورسوله ويتعدى حدوده چا چې د میراث آیاتونه واورېدل او حصې یې وپېژندلې بیا هم دی راولاړېږي د الله او د رسول نافرماني کوي او الله چې کوم حدود ټاکلي دي ګوره کوم حدود چې الله ټاکلي دي چې دا د خور حق دی دا د مور حق دی دا د اکا حق دی دا د چا دی دا د چا دی دا د فلان دی څوک چې تر دغه تړلو پولو تېرېږي یدخله نارا خالدا فیها داسې اور ته به الله وایي داخل کړم چې همیشه به هلته اوسېږي وله عذاب مهین د دې سره سره الله وایي سپکاوي والا او ذلت والا عذاب